السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو په ویډیو کې به تاسو ته د موبایل یو داسې سیټینګ راوښیم چې تاسو خپل موبایل سکرین څنګه ریکارډ کولی شئ. تاسو خپل په موبایل باندې گیم کوئ یا بل څه کوئ او تاسو غواړئ چې هغه تاسو ریکارډ کړئ، مطلب خپل موبایل دغه ټوټل سکرین ځان سره وساتئ، دغه شانتې دا ریکارډ کړئ، بیا فیسبوک باندې شیر کړئ یا واتساپ سټیټس باندې شیر کول غواړئ یا بل څه کول غواړئ، نو دغه سیټ اپ درته راښایم چې خپل موبایل سکرین تاسو په یو کلیک سره ډېر په اسانه طریقې سره څنګه ریکارډ کولی شئ. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک تاسو ته ډسکرپشن او کمنټس کې شته دی، هلته نه به تاسو سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. ټیک ده، کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، اوله کې به دا تاسو نه پرمیشن غواړي، دې ته به تاسو دغه پرمیشن ورکړئ. اوس دلته کې که د دې سیټینګ له تاسو راشئ، دلته کې تاسو وګورئ د دې ویډیو او ریزولوشن نه مطلب ویډیو سایز، ویډیو کوالټي، دغه شانتي ویډیو اورینټیشن یا آډیو ریکارډ، ټیک ده، دغه شانتي ویډیو لوکیشن تاسو بیا په دې کې لوکیشن هم چینج کولی شئ، ریفیر سیټینګ، ریکارډینګ موډ، هر څه چې دي، شیک فون ټو سټاپ ریکارډینګ دغه سیټینګ پکې هم شته دی. ډېر زیات سیټینګز دي پکې، آټو سټارټ پکې هم شته دی، نو سکرین شاټ پکې هم تاسو اخیستلی شئ، کیمرا پکې هم شته، جی وی شو ټچز، واټر مارک، ریموو، هر څه چې دي دغه ټول تاسو ته په دې ځای کې ملاویږي. دا وګورئ تاسو دلته کې کم نوی ورژن چې دی هغه تاسو ته دلته کې ملاویږي. دې نه علاوه دې کې تاسو ویډیو اتومیټیکلی ایډیټ کولی هم شئ، ایمیج پکې هم ایډیټ کولی شئ، سټچ ایمیجز یا وائی فای ټرانسفر، هر څه چې دي هغه ټوټل آپشنز تاسو ته دلته کې په دې کې رااخلي. دا وګورئ تاسو کومه ویډیو چې تاسو ریکارډ کړئ نو هغه به تاسو سره بیا دلته کې په دې ځای کې پرته وي، دا به تاسو ریکارډ کوئ څنګه. سمپل کله چې تاسو په دې باندې بیا کلیک وکړئ، دا اپ چې کوم انسټال شي نو تاسو ته په دې سایډ کې دلته کې دغه درې آپشنان راولي، دا یو سټارټ، یو سټاپ دی، یو سیټینګ دی. سمپل به دې سټارټ به کلیک وکړئ، 3 سیکنډه ویټ به ورته وکړئ، هغې نه بعد بس تاسو اتومیټیکلی سکرین ریکارډینګ چې دی هغه شروع شي. نو ډېر ملګري تپوس کوي چې بای تاسو خپل ویډیو څنګه جوړوئ، خپل سکرین څنګه ریکارډ کوئ، نو په دې طریقه باندې مونږ خپل سکرین ریکارډینګ چې دی هغه کوو. قدرمنو دا باندې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي، که خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.